د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړیو په خوا به دا آینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به په خوا آینده وي ګرځېدی نو یو سړی په هغه آینده وي داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ جماعت تم راغلی یئ او التم ځئ ما نه مخکې د مولانا صاحب یو خبره وکړه چې که تاسو نتلی او د دې خلقو دا مارکې او جلوسونه هم ګرمولی نه نو دوی به د شرم هم نه راوتې چې څوک ورسره وی نه خیال هم راغی معامله ټوله تاسو خرابه کړې معامله ټوله د سنیانو ښځو خرابه کړې نن شپه وګوره زرګونه ښځې د سنیانو به د هغوی جنډو سره ګوډاګي تړي جنډو لاندې به تېرېږي مرادونه جنډو تر به لپټې تړي زرګونه زما عزیزانو عرض میں داو چکیږي اسم نه ځکه چې کم شی د کم قوم مزاج وګرځي بدلول صرف د خدای کاری د بنده د وس شی نه زمونږ د قوم مزاج استعجیبه ګرځېدلی دی واوري هر څه او کوي هغه څه چې خپل نه ورته څه وایي پخواني مسلمانانو به چې څه واورېده به یې کول اوس مسلمانان چې څه واوري هغه کوي نه چې څه نفس اوړه ورته وایي کوي هغه ما عرض داو چې تقریرونه تاسو ډېر واورئ سبا به انشاءاللہ کوټه دروازه کې د مولانا ندیم صاحب تقریر 1 بجه شپېله به بیا قاسم علي خان جماعت کې بیا د ندیم صاحب تقریری بیا به راځئ الله دې توفیق درکړي عزیزانو په دې راتلو کې به مم خیر دی او دانن چې تاسو راغلي دلته روټۍ نشته پیسې نشته هیڅ نشته د سود د زکات پیسې نشته چې یو اتا تانې خو زم در باندې ویش سود خو لا څه کوي اوس خو یو شرم جمع کړی دی بلا بیل در باندې ویشي را بشي که کېناستی یو سات او ما داسې طبیعت دی که یو قسم مجلس کې پاسې زه هم جوړ دوی تنګ شو بیا زه بس کوم چې یو هم پانسئ یو پانسئ عزیزانو شته هیڅ نه یو درد دل دے سره بیانو ما ته د وینا توفیق خدای پاک راکړي شته هیڅ نه عرض میں داو چې دین نن په دې وطن کې او په دې دنیا کې
یو ټوکه ده، یو غیر ضروری شی. دین که دینو نو په اسلام کې اول سره ابو بکر و چې هغه دین ګڼلی و. اول چې عاشق شه او سردار کونین ته د خریدار په سترګو وکته، سردار کونین ورته وی چې ابو بکر تا خو هیڅ مطالبه ونه کړه. هغه ورته وی چې په عشق کې مطالبه نه، چې مینه پتا باندې پیدا کړه، چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ په لرضا کړه. اوس دستا رضا وفا کړي که جفا کړي، اوس دستا رضا وفا کړي که جفا کړي، ما داستا جفا قبول په وفا کړه. گل پلال او په گوهر کله سپیری، گل پلال او په گوهر کله سپیری، بلما چې تا خندا کړه ما جړا کړه. داسې دو یاران بچا لیدلی نوی، داسې دو یاران بچا لیدلی نوی، چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم، ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا. چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه، بس خبره خلاصه. تا صدق پیش کړ او ما تصدیق. عزیزان، مال حال د ابو بکر عمر چا سره نو، آس ہے راوڑ او خدمت اقدس کے قربان. ورسے خفا نشئی، مونگا عموم دا ابو بکر نو ملو، مونگا زان عاشقان دا رسول دا ابو بکر غندی گنی. تا خود رسول نوم ما تا واخلا، بنده دا خدای او علم بردار دا توحید زان گنو. تا خود خدای نوم ما تا واخلا چه زی وانا درکم او بکی دا خدای پا ناما معاف کا. تاسو داسې کوئ که نه کوئ؟ د خدای په نامه معاف کا. جی د خدای په نامه معاف کا کوم کوئ داسې؟ دیکھو وګورئ زلیخې ته نظر تلیو نو هلکان براله چې هغه د یوسف راغی نو څومره اشرفی دی چې په جیب کې وی وله دی ورکړ. و داسې کې یوسف نشته وی که نشته دی چې زما د محبوب نامه واغسته دا ماله ډېره ده، دا ماله ده خدای په نامه. قرآن کې راځي
مونږ ټول چغې وو قرآن قرآن قرآن، اسلام مونږ ملیان قرآن قرآن. دا قرآن دی چې پرون د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولی وه. د لاهور د شورا یو ممبر دی، زمونږ ملګری دی، ښه سړی دی. وی اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولی وه. یو پنجابی مولا و، دا پنجابیان ډېر بد دي، هغه پې را پاسېدلی وی دا له سزا ورکوي، د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کوي او په عدالت کې پې دعوه کړې. مونږ هم داسې قرآن قرآن. تاسو پوه شئ دا مولیان رڼو په آرام کښېني. اسلام را روان دی، بلکل را روان دی په آرام. کم خوا نه را روان دی؟ کم طرف نه را روان دی؟ قرآن خو 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی، تیار پروت دی. د هغه سړي او د هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کې ږدي او د ملک فیصلې به پې کوي. قرآن خو تیار پروت دی. په هغه زمانه کې دې قوم قرآن سره ټوکې کړي دي، مسخرې کړي. 35 کاله د پاکستان وشو، هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام 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 اسلام، او د اقتدار نه بعد بیا یې زم خرید کړی، ما بلم خرید کړی دی، بلم خرید کړی دی، بلم خرید کړی دی، او رو رو به کېږي. رو رو به ولې کېږي؟ د انسان جوړ کړی قانون د مارشالله اډیننس په رو رو نه حاوي کېږي په ملک، او قرآن اډیننس به په رو رو حاوي کېږي په ملک باندې. ولې په اوبو کې سترګې غړوي؟ خر لکۍ نیونه څه خیر دی؟ دی خو وګورئ دا زمون ملک دی. والله که هغه حکومت رانه په آرام کینی چې کوم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه او د ملک فیصلې پې نه شروع کړي. په دې ملک یو ملا نه دی چې څه به یې د شورا ممبر کې ورته به یې وپړقی او څه به زمونږ د مفتی محمود صاحب یو ملګری په دې ترخ کې به ورته ناست و او خبرې به یې کولې چې نو د پکشیک شیک ده، نو د پکشیک شیک ده، پکشیک شیک ده. ما چې ته پکې چېرته پکشیک شیک ده شوې نو ده خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپړقېده، پړک د مړز غوندې ټوپ په هلته کېناست. نو ده دغه خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډاو. بجلیګر مولا یې مړ کړو، ویویشتو بجلیګر مولا یې که مړ کړو د بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتوګونه وباسي. محمد امیر بجلیگر مرد آباد، اسلام زندہ باد وایا، قرآن زندہ باد وایا. بجلیگر صحیح بل صحیح بل صحیح، اسلام زندہ باد. داغا اسلام دے کہ دا رسول اللہ پا وفات اسلام ختم نشو، دا ابو بکر پا وفات اسلام ختم نشو، د بجلیګر په وفات به دا د دوی د سټونو په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي دوی په آرام نه شي کېنه، بل بجلیګر به وله پیدا شي، بل به ستنې به ورته د کونینو په دا سومبی کې وایي پرېږدي نه. ما د مرګ افوا مړ شم، مړ ولې ما زوی ولې مړ کړم؟ یعنی ما څه چل کړی دی چې ما به خلک مړ کوي؟ څه چل دی؟
او کمر شمنو ختم لارم غرق شم مرکیگم بنا وی موت کا ایک دل معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی دمر کوئی عورت د چرازی بوز بپ مرکیگما نو دغه مې خوب ولې ټول شپې ناراضي نو مرکیږم او تاسو په آرام کې علماء ترغه پورې په آرام نکینی چې ترسو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه علماء والله کد سود زکات په پیسو خرید کې دلته دوی ورپسې دا د سود د زکات پیسې ګرځي الله ما ورته وی چې مونږ هم ولا فتوا راويسته ده چې مالی موزي او بخور غازي دا د موزیانو مال دی وهیه تاسو خیال لګی دا 5000 روپے چالور کې دا مولا تا خرید کو زبتا سو توخم چې سو وخت کې پلیټ فارم قرآنی نظام د پارا جوړ شو چې علما په کم پلیټ فارم ولاړ دي دا عمل کې आवाज استاسو ده تاسو ملک ده د بل چا په کې څه حق نشته زما عزیزان په دې اصل کې نو علما خرید کیږي علما لوی خلق ده چې څوک خرید شو الله چې ندی تر قیامت پورې بابا کی ما دودره کا سماته وی چې دا مولانا صاحب حکومت په سډیر لګېدلې چې دا نیسی ونه نه تاسو به ویلی دا چې دا نیسی ونه نه په نیوې صرفه کله کړی دا 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا قیوم خان دے فرنٹیئر وزیر اعلی چاہتا بے چې په بد نظروں کا تو د صفحه ہستی نہ بے مٹاؤ کرو یو تقریر میں 50 صدا کی کڑے ہو او دامی ویلیو چې گربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند گربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند چی پیشو دا وخ بادشاہوی او سپی وزیر وی او مگے څوکیدار د غوښې ډیره پروت دی پیشو بادشاہ کا او سپی وزیر کا او مگے څوکیدار کا گربا میرو سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند پیشو د غوښ بادشاہوی او سپی وزیر وی او مگے څوکیدارئی دا درې واړه به څه چل کوي ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند دا درې واړه به د غوښې بیړه تبا کی خدای راستی کچاله تیکا هم پری دا سیدا کنه دلتا زما کرام کاتبین ملائکه چې اغي اولی کل چې دا سگ وزیرو چې دویلی دی دا سگ قیوم خان ته ویلی آغا خسیبا غوگون اوسترگے نوے چه پزان خبر دم د شپیش پہ شب قدر قلا تا رسولے یو کال شب قدر قلا کے ز نظر بندما یو کال
روتم زما ستار مغه سے لګېدلې دی او داغه مې جنازه وکړه ٹھیک شو یحیی خان په حکومت کې اسه دادی پر درتم د پشکال چندخانو ټغې گئی ما چې د نیچی ولینا نیچی غوبې دي نیچی کنه زه چې جیل تلاشم قسم په خدای دې چې ما مزيوي د جیل خلق الواګانې په خيور وړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به وروړي او په کوات کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چارته په مزه کې